عزتمند زمونږ ډېر وروڼه داسې دي چې هغوی په زنا کې مبتلا دي لیکن د هغې نه بچ کېدلی نه شي کوشش کوي چې زه دا زنا پرېږدم لیکن هغه پرېښودلی نه شي د هغې وروڼو دپاره صرف یو خبره ده چې تاسو په دې یو حدیث باندې صرف غور وکئ یقینا چې تاسو به دا زنا په خپله پرېږدئ حدیث دا د عزتمند وروڼو حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې یو ځوان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړ اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مال د زنا اجازه راکولی شي د هغه دانې خبره د مجلس خلکو واورېدلې نو خلکو شور جوړ کو چې دا خو د دې مجلس نه لرې کول پکار دي دا انسان څه بکواس کوي مگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل نه بلکې دا پرېږدئ چې دی کینی او ما ته یې رانږدې کوي هر کله چې هغه رانږدې شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه نه تپوس وکړو چې دا کار به ته د خپلې مور سره خوښ کړي نو هغه وویل چې ای د الله رسوله زما مور افراد دې ستانه قربان شي چېرته به هم دا کار د خپلې مور سره برداشت نه کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل داسې نور خلق هم د خپل مور سره نه خوښوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خداره ته وایا کستا لور سره څوک داسې وکړي او ته به یې خوښ کړي نو هغه وفرمایل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم هېڅکله به یې خوښ نه کړمه نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې ټول خلق نه خوښوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خور او تروریانو مبارک داسې تپوس وکړو او په دې طریقه باندې پوهه کړو نو خبره یې بیا په مزغو کې کېناستله او بیا یې عرض وکړو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما دپاره دعا وکړه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه په سر باندې خپل لاس کېښودو او د دعا دا کلمات وویل اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه ای الله د ګناهونه معاف کی د زړه پاک کی او د شرمګاه حفاظت وکي راوی فرمایي چې دا غزوان بیا د حال شو چې د بد عملي طرف ته هغه بیا سترګې هم نه اوچت کړي په دې واقعه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدکارۍ نه بچ کېدو داسې خپل تدبیر امت ته وښودلو کچېرې یو بدي کوونکی په دې باندې د یو لمحې لپاره هم سوچ او فکر وکړي نو هغه د خپلې غلطۍ ارادې نه به واپس شي ظاهره خبره ده چې د چا سره بدکاری کول غواړي هغه به د چا لور او خور یا مور وي او لکه څنګه چې څوک د خپلې مور سره دا جرایم نشي برداشت کولی نو هغه له پکار دی چې د نورو خلقو په حق له هم داسې سوچ وکړي بخپله به دا انسان د دې بیمارۍ نه هغه واوړي الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د زنا د جرایم نه وساتي او الله جل شانه دې زموږ په میندو خویندو باندې د حیا او د عزت ساتنه واچوي